جهنم ته خو ځان مه برابروئ. فاتقوا النار التي، بیا خو ځان وساتئ د هغه اور نه، وقودها الناس چې خاشاک دي د انسانان دي، والحجارة تیږي دي. خدای مو دې وساتي د جهنم اور د انسانانو په غوښو وجود باندې بلیږي، په تیږو باندې بلیږي. د تیږو نه مراد یا هغه بوتان دي چې دوی د تیږو نه جوړ کړي، یا مطلق تیږي دی. په دنیا کې اور د تیږي د سنگ زغال اور ډیر سخت ده، او کده د لرګي اور، هغه اور به داسې لرګي نه بلیږي، هغه به په تیږو باندې او په انسانانو بلیږي. دغه نه ځان وساتئ. اعدت للکافرین، چې تیار شوی ده علی سبیل دوام د کافرانو دپاره. علی سبیل دوام ټکه مې ویلې چې څوک اعتراض ونه کړي چې قرآن خو دا وایي چې دا د کافر دپاره تیار ده، نو خو دا منه ګناهګار مسلمان خو نو بیا جهنم ته نه ځي، دا خو د کافر دپاره تیار ده. نه، د کافر دپاره دائمي محبس ده. مسلمان که ورځي هغه به لږ د خپل جرم په انداز باندې ورځي، دائمي نه ده. یا اصل تیار شوی د کافر دپاره ده. مسلمان به جهنم ته هلته ځي چې په عمل کې مشابه شي د کافر سره. عقیده خو د اسلام ده، خو په عمل کې لمونځ چې نه کوې، چې روژه نه نیسې، یا زکات نه ورکوې، یا حج نه کوې، یا غلا کوې، یا زنا کوې، یا بله ګناه کوې، دا ګناه چا کار ده؟ د کافر. نو مشابه شو په عمل کې د کافر سره، نو هغه هم د مشابهت د وجې نه نو څه خدای هم ورځي، خو دائمي نه ده، ځکه عقیده یې سمه ده. یو طرف ته د کافرانو حال او سزا ذکر شوه. دستي خدای پاک د خپلو دوستانو دپاره بشارت ذکر کوي چې خوف و رجا دواړه یي. د عذاب خبره چې انسان واوري کله ناامیدي پیدا کېږي، چې زیری واوري بیرته امید پیدا شي. وبشر الذین، زیری ورکه هغه خلکو ته آمنو چې ایمان راوړی، وعملوا الصالحات، او نیک کارونه یې کړي دي. د چی شي زیری ورکه؟ ان لهم جنات، چې بېشکه د دې دپاره جنتونه دي، تجري چې بهیږي من تحتها، لاندې تر بنګلو او ونه د دغه جنتو، الانهار ویالې. خو دلته بیا یو مهمه خبر ده، زیری ورکه هغه خلکو ته چې ایمان راوړی، خو دومې چې وسره ویلې وعملوا الصالحات، چې نیک عمل هم کړی وي. د جنت زیری دغو خلکو ته ورکه. خو عمل صالح چاته وایي؟ حضرت عثمان ذینورین رضی الله تعالی عنہ وی عمل صالح هغه ته وی چې ریا نه وي، خاص د خدای د رضا لپاره. حضرت معاذ رضی الله عنه بیا وی عمل صالح هغه ده چې د عمل به د زده هم وي، علم به وي پکې، نیت به وي پکې، په دغه تکلیف د عبادت باندې به صبر وي، او اخلاص به. هغه بیا څلور شیان عمل صالح هلته ده چې هم به زده کوې، بې زده کړې نیک عمل نشي کړی، ځکه علم خدای پاک فرض کړی ده. د فرض و علم فرض ده، د واجب و علم واجب ده، د سنت و سنت ده، د مستحب و مستحب ده. علم بم وي، نیت بم صفاوي، په تکلیف صبر بم کې، او عمل بدیم خاص خدای د رضا دپاره. بیا عمل صالح، نو د داسې ایمان او عمل صالح د خلکو دپاره زیری ورکړه د چی شي؟ د جنت. ویالې بهیږي. بیا رب کریم وی کل ما رزقوا منها، هر کله چې ورکړی شي د جنتیانو ته رزق د دغه جنت رزقونه، من ثمرة د میوونه، رزقا ته رزق، رزقوا منها چې ورکړی شي دی ته د جنت نه، من ثمرة یعنی د میوو د جنت نه، رزقا ته رزق. قالو دغه مسلمانان وی هذا الذي رزقنا من قبل، دا خو هغه څه ده چې موږ ته رزق راکړی شوی و مخکې. و اوتو به متشابهه، او راتګ به کېږي دی ته په میوو متشابه یو د بل سره. دې څه معنا ده چې دوی ته رزق ورکړی کېږي، دوی به وایي چې دا خو موږ ته مخکې راکړی شوی و. وایي د دې یا معنا دا ده، په دنیا کې سیبان، کیلې، انګور، مالټې چې دا څومره میوې دي، د دغو په مثل میوې به هلته په جنت کې وي، په دغو نومو باندې. د څه دپاره؟ وایي معلوف شی چې یو شي د خوند کتلی، نو دواري بیا شوق ښه پیدا کېږي. چې نه یې د لیدلی ټول عمر، هغه به ډېر قیمتي شی وي، خو زړه شوق نه پیدا کېږي. الله د جنت د میوو نمونې په دنیا کې پیدا کړي چې بیا په جنت کې په شوق باندې وخوري. نو دوی به چې دا سیبان خو ما په دنیا کې هم خوړلي، دا انګور خو ما په دنیا کې هم خوړلي، دا کیلې او مالټې خو ما په دنیا کې هم خوړلي. ملایکې ورته خوند خوړلي خو دې، خو ته اوس دغه خوند وګوره
چې هغه میوه وخورې لکه په دنیا کې چې بیخي خوړل نه ځکه د دنیا میوې اکثره داسې دي په ټوکه هم نه خوړل کېږي په مابین کې مغز یا هغه هم نه خوړل کېږي ښایسته دومره ام واخله په ډېرو روپیو واخله څومره پکې خوړل کېږي پالتو یې څومره ده او رستېږي هم چینجن کېږي هم خرابېږي هم د جنت میوه لکه انځر ټوله خوړل کېږي پزله ځای نشته پکې په ټوکه یې زړه د اچولو ځای نشته پکې خو فرق ډېر ده بیره په دنیا کې هم بیره ده د جنت بیره به وایي دومره یې لکه د غټ منګی ګړی ډبره ګینډواني نه دي چې دا لیکې لیکې وي داسې په اویا رنګه لري د هرې لیکې به ځان ته خوند وي نو یا به دوی وایي موږ خو دا په دنیا کې هم خوړلې ملایکې ورته ته اوس وګوره او یا دا منه په جنت کې یو وارې انګور ورته راوړي چې بیا انګور ورته راوړي دی چې انګور خو ما مخکې مو خوړه دی ورته ته اوس وخوره دا دوم وار انګورو خوند به تر اولو بیا دومره زیات وي لکه اول چې بیخي دغسې انګور ته خوړلي دي هر وارې چې راوړي نوي نوي خوندونه به وي یا درېیمه معنا و اوتو به متشابهه دغه مسلمانانو ته نعمتونه د جنت ورکول کېږي متشابه د نیکو اعمالو د دنیا د سره په دنیا کې چې دا کوم څوک په زړه کې هم لږ سخي وي په لاس کې آزاد وي د ممسکین بخیلین خو چې کروڑپتیان ارپتیان شي په ځان هم نه خوري په اولاد هم نه خوري په بل خو خود نه خوري خو چې ډېر په لاس کې آزاد وي هغه مالدار سړی په یو قسم خوراک اکتفا کوي خو چې څومره دنیا وسایل ډېر شو دغومره اسباب ډېرېږي دغه چې جوړه شوې ده خوښه خو نه ده جوړه شوې زه ورته یې جوړوی شو دا بنګلې چې جوړې کړي دي خو په روپیو جوړې شوي دي ښه موټر ښه بنګله ښه واده ښه میوه ښه خوراک ټول په روپیو دي چې څومره د چا روپۍ ډېرې ښه خوندونه هغه اخلي جنت هم عین دغه نقشه ده چې څومره د نیک عمل ډېر وي هلته به د نعمتونو دغومره ډېر وي ما درته پرون سبق کې غالبا ویلې که اوس په اول سبق کې ویلې چې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته ابراهیم علیه السلام د جنت ځکه میدان ده او ډېره خوږه مځکه ده نیالګي سبحان الله الحمدلله الله اکبر چې یو وارې سبحان الله دي ویلې یوه ونه درته کوي خو چې دوه وارې دي ویلې دوی درته کوي چې درې دي ویلې درې په ذکر کې فرق ده که نه د یو په شواروز کې دا چې خلک مخکې نه تېر شوي چې په شواروز کې به یو لک وارې سبحان الله نه ویلی نه وي دي کېده شواروز کې زره کاته نفلونه نه وای کړي نه وي د کېده او داسې خلک هم شته چې په شواروز کې 2 رکعته نفل وکړي په عینه کې ذاتي ګوري مخ ته چې څومره انوار پیدا شوه نفل مې وکړه دومره مې وظیفه وکړه نو ولې آلو زمنه فرق ده چې په اعمالو کې فرق ده په نتیجو کې هم دغسې فرق ده اوتو به متشابهه الله عادل ذات ده رحیم او کریم ذات ده یو سړي شپه ورځ خوارۍ کړي دي او یو ورځ بل خوبونه کول دواړه ته به یو قسم ثوابونه ورکوي بیا د ثوابو اوس څه نمونې ذکر کوي ولهم د دې دپاره فیها په دغه جنتو کې ازواج ودونه دي بیبیانې دي مطهرتون داسې بیبیانې چې پاکې کړی شوي دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي د ادنا جنتي دپاره هم 2 ودونه شته خو داسې ودونه دي الله دومره ښایست ورکړی چې په 80 جوړه جامو کې دننې د پښې په اډوکي کې دننې مازغلي دی کېږي د ښایست نه دا شربتونه چې چکي دا غړۍ کې چې تیریږي داسې لیدی کېږي لکه د شیشې په ګیلاس کې چې روح افزا شربت لرې نه لیکل کېږي تک سور رنګې وي حضرت پیغمبر علیه السلام وی که یوه ښځه د جنت دنیا ته راښکاره شي د مځکې نه تر اسمانه ټوله دنیا به د رڼا نه هم ډکه کړي ټوله دنیا به د خوشبویي نه هم ډکه کړي ښځه خو څه کوي پیغمبر علیه السلام وی هغه د سر ټیکری د ښځې تر ټولې دنیا او مافیها بهتر ده دا یو ټیکری تر ټولې دنیا او مافیها بهتر ده هغه کم 2 ودونه خو د هر چا شته نور زیات د اعمالو په انداز باندې ځکه بل حدیث کې راځي چې 2 ودونه دغسې 100 ودونه تر 500 تر زیاتو پورې خبرې راغلي دي خو هغه ښځې د آخرت د یوګو په صفاتو کې ویلې بیبیانې به وي مطهرتون پاکې د څه شي نه پاکې نه به بدن نه کالی خیرن کېږي
نه به د پزې ګړنګ لري، نه به د خولې بلغم لري، نه به وړې بولې لري، نه به لویې بولې لري، نه به وینه د حیض لري، نه به مني پلیتي د مني ولري، یو شی به نه لري. خو تر ټولو نه غټه خبر دا ده چې بد اخلاقي به نه لري. یو سړی په دنیا کې یو ډېره ښایسته ښځه په ډېر شوق په ډېر غټ مهر باندې وکړي، خو هغه کور ته بیا پلار تر جوړ شي، د ده خبره نه مني، جنګ و دعوې لانجې مختلف یې باندې به سړی ښه خوشحاله چې کور ته ورغلی د غم نه ډک شي. هغه به د بد اخلاقیو نه هم پاکوي. په میړه به عاشقان وي، عاشقان یې میړونه به په دې عاشقان وي. نه به میړه د بلې ښځې شوق لري، نه به ښځه به د بل میړه شوق لري. عربا اطرابا، عاشقان یې او معشوقان یې. دوی به په میړو عاشقي، میړونه به په دې باندې عاشقي. پاکي به وي د هر قسم بد اخلاقیو نه، د قدراتو نه، د بولو نه، د حیضو نه، د هر چیز نه به پاکي وي. خو د دنیا پاچاهي چې چاته په لاس ورشي، دستي دا سوچي ورسره چې څومره سبا ته به مې پسې اخلي، که کال بعد به مې پسې اخلي، که 5 کاله به مې بعد پسې اخلي. بیرته زوال هم شته چې یو وارې هغه فکر د سړي سره پیدا شو او په ښه کرسۍ هم کېناست، په ښه محل کې هم کېناست، ښایست یې د دغو مولید د زړه مینه هم پیدا شوه، بیا یې چې تر بیا یې نو ډېر زور غواړي. دا د امارت په باب کې، د حکومت په باب کې نبی علیه صلات وسلام یې په خپله خوله یې مه غواړئ، ځکه نعم المرضعة وبئس الخاتمه. هلک چې اول تیروي ډېر په خوند وي، نه خوند غواړي نه عزیمه غواړي، شودې پستې خوږې د خپلې مور د شفقت د تینه یې. خو چې کله د بېلېدن وخت راشي چې هلک د تینه بېله یې، نو سختې ژړاوې په تینې کې. دا خو به هر چا لیدلي یې، که په خپل ځانه کې ویري ورونه خو به وي، زمن او لورانې دا خو به د چا موجودې وي. بیا ښځې په څومره تکلیف دغه هلکان بېلوي، دا کنکای دا جنکۍ دا به ژاړي ژاړي. دغه امارت نه هم چې لرې کېږي، بیا داسې غمونه ورسره تړلي دي. نو الله اطمینان ورکوي چې جنت نعمتونه ته لاړئ، نعمتونه پیدا شو، ودونه پیدا شو، بنګلې پیدا شو. دا خیال بیا مه کوئ چې بیا به مرګي بیرته به دا رانه پاتې کېږي. نه، وهم فیها خالدون، دی به په دغه جنت کې همیشه تر همیشه وي. دلته الله تعالی د انسانانو د پوهې دپاره د منافقینو په قصه کې 2 مثالونه ذکر کړه. د دې مثال داسې ده لکه هغه اور چې څوک بل کړي، یا لکه هغه څوک چې په باران کې روان وي. یا یې وایي دلته چې مثالونه ذکر کړه، یا لکه په بل ځای کې چې خدای متعال د مشرکانو د شرک د دې د عبادت مثال په عنکبوت په کور ورکړی. دا جالکۍ نه وي غڼې چې دا کور جوړوي، نه د ساړه نه په بچ کېږي، نه د ګرمۍ نه په بچ کېږي. ان اوهن البیوت لبیت العنکبوت. دا چې د غڼې قصه مثال دی واورېده، یا د مچ قصه چې دغه بوتان چې دی عبادت کوي داسې عاجزه دي چې مچ که په کښېني د دی نه هغه شی خوري، د ځان یې نشي شړی. نو کفارو ویل دا څنګه خدای د العیاذ بالله چې په دومره کنکیو کیسو کې غږېږي داسې مثالونه بیانوي، دا خو به د ده د شان سره خلایق وي العیاذ بالله. نو ځکه قرآن د خدای کلام نه ده. الله تعالی اوس فایدو ته حکمت ته ذکر کوي. خدای پاک حیا نه کوي، حیا سره لازم ترک ده. حیا چی ته ویل کېږي؟ انقباض النفس عن القبائح وترکه لاجل ذلك. سړی کې چې حیا وي ګناه نه کوي، زړه بندېږي، شرمېږي. حیا دا معنی شرمېږي چې که څوک مې وویني دا خو سخته بده خبره ده، نو کار نه کوي. نه کړن ورسره لازم د ترک. د خدای پاک په ذات کې حیا نه راځي، حیا خو انفعالي صفت ده، نو هغه لازمي معنی غایه مراد ده. د حیا معنی ترک ده. خدای پاک نه پرېږدي مثال بیانوي، که د میاشې وي که تر میاشې نه پورته وي مچ وي. حکمت کې څه ده؟ حکمت کې امتحان ده چې مسلمان یې پوهېږي چې دا د الله کلام ده، د خلکو د پوهې دپاره مثال ورکړی. او څومره واضح مثال ده چې 15 کاله په کوپر کې بوتانو ته سجدې وکړي او د بوت په نامه باندې به یې غویانو اوښان حلالول، دغه خیراتونه وکړي، سره زر سپین زر علاقې بیرته دومره د خوارۍ مثال دی داسې ده لکه د عنکبوت کور، نه د ساړه نه د بچ کېږي، نه د ګرمي نه د جهنم د یوې طبقې نه په دغه عباداتو باندې مشرکین بچ کېدی شي. مسلمان پوهېږي چې دا د الله کلام دی، زموږ د پوهې دپاره کړی.
او کافر انکار وکړي نو د یو د کفر ذریعه د جهنم شو د بل د ایمان د جنت ذریعه شو. څومره لوی حکمت پکې. ان الله لا یستحی، رب کریم نه پرېږدي ان یضرب مثلا، دا خبره چې دی بیان کې مثلا ما یو مثال دی مثالو بعقدة میاشی وي په ما فوقها، او یا هغه شی وي چې تر میاشي لوی ده لکه مچ، دا د لویي په لحاظ چې واخلې، یا که د ذلت په لحاظ میاشي وي که تر میاشي نه کنکی وي هم الله یې د حکمت لپاره بیانوي. فاما الذین آمنوا، پس هغه کسان چې ایمان یې راوړی، فیعلمون، په تحقیق سره هغه پیږي چې انه الحق، دا مثال حق د من ربهم له جانب د رب د دینه. واما الذین کفروا، او بېشک هغه کسان چې کافران شوي دي، فیقولون، هغه زر د دوی وایي، فیقولون دوی وایي ماذا اراد الله بهذا مثلا، څه اراده کړې د خدای پاک په دغه مثال، دا څه کوي چې بیانوي. الله وی یضل به کثیرا، گمراه کوي الله تعالی په دغه مثال باندې ډیر خلک، ویهدي به کثیرا، هدایت کوي په دغه مثال باندې ډیر خلکو ته. خو گمراه کیږي څوک؟ وما یضل به، نه گمراه کیږي په دغه مثال باندې الا الفاسقین، مگر هغه څوک چې فاسقین دي. فسق خروج عن الطاعت ویل کیږي، چې ایمان نه راوړي دا تر ټولو نه لوی فاسق ده. کافر ته اولئک هم الفاسقون ویل کیږي. بیا دیغه نه رالاندې چې کبیره ګناه کوي هغه فاسق ده، چې په صغیره دوام کوي هغه فاسق ده. اولئک هم الفاسقون، د فسق مختلفې درجې دي. فاسق گمراه کیږي، خو دلته د فسق نه هغه اعلی پارت مراد چې کافران دي. ولې؟ په تفسیر کې د کافرانو حال ده. الذین ینقضون عهد الله، هغه فاسقان چې دوی ماتوي عهد د الله تعالی من بعد میثاقه، پس له محکموالي د دغه عهد نه. خدای پاک په عالم زر کې چې اول ارواح پیدا و د ټولو انسانانو نه وعده د خپل ایمان په باب کې، د خپل ذات په باب کې واخیسته. الستو بربکم قالوا بلا. اوس هغه وعده چې د الله ربوبیت نه انکار کوي، څوک کوي؟ کافر. ينقضون عهد الله من بعد میثاقه، بل هغه فاسقان ويقطعون چې دوی پرې کوي ما هغه څه امر الله به، چې امر کړی د الله تعالی په هغه باندې ان یوصل، چې سره وصل دي شي. الله امر دې کړی چې په ټولو رسولانو به ایمان راوړي. يهود موسی علیه السلام مني، عیسی علیه السلام نه مني، نبی علیه السلام نه مني. نصارا عیسی علیه السلام مني، حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نه مني. موږ لا نفرق بین احد من رسله، ټول رسولان دي الله حق دي، ټول منو. ار یو په خپل وخت کې دغه کتاب په خپل وخت کې هغه دین ده. اوس د موږ رسول اخرنی ده، د موږ کتاب ناسخ ده. موږ اوس عمل په دغه کوو، خو د نور نه خو انکار نه کوو. په خپل وخت کې هغه ټول حق و. ويفسدون في الارض، او هغه بدبختان چې دوی فساد کوي په ځمکه کې په شرک او په ګناهو سره. اولئک هم الخاسرون، دغه خلک تاوانیان دي. بیا الله تعالی دغه کافرانو بدبختانو ته خپل نعمت ذکر کوي. ولې کافر کیږي؟ ولې خدای پاک په تا څومره احسانات کړي؟ کیف تکفرون بالله، څرنګه کافران کیږئ تاسو په الله تعالی باندې. حال د وکنتم امواتا، تاسو وای مړه، فاحیاکم، بیا الله تعالی ژوندي کړي. مړه یا اصل خاوره، انسان د خاورې نه پیدا ده، د مړې خاورې نه پیدا کړی. یا منی چې د مور پر رحم کې ولویږي اوبه دي، دغه نه انسان، یا یغه نه بعد وینه جوړیږي. مړه وای ژوندي یې کړی. ثم یمیتکم، بیا به مو وژنې چې د دنیا ژوند مو پوره شي، بیا به مو وژنې. ثم یحییکم، بیا به مو ژوندي کوي. اوس خدای پاک د خپل انعاماتو ذکر کې څنګه به کافران کېږي په هغه ذات چې تاسو مړه وای ژوندي یې کړی. دا خو صحیح د انعام ده، ور یاد کړئ. ثم یمیتکم، خدا خو بیرته دا خو غم ده، دا خو نعمت نه ده. بیا مو وژني. دایم د ذکر په چا کې کړه؟ په انعام کې کړه. ولې؟ مرګ په واقع کې لوی نعمت ده. جنت څه وخت پیدا کېږي؟ په ژوند کې مرګ نه بعد. د الله تعالی دیدار څه وخت پیدا کېږي؟ په ژوند کې د مرګ نه بعد. چې څومره انعامات دائمي دي، خو ټول د مرګ نه بعد پیدا کېږي. مرګ د مسلمان لپاره الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، مرګ یو پل ده چې دوست ته وصل کوي. لکه یو دوست ویالې په هغه غاړه ده، بل په دغه غاړه، چې په منځ کې پل نه نشي وتلی. چې مرګ نه وي د الله دیدار نه کېږي، جنت ته نشي تللی.
بیا مو ژوندي کوي دا بل نعمت ده چې د دنیا د زندګۍ د شکرانې عوض درکړي جنت درکړي ثم الیه ترجعون بیا به تاسې دغه یو خدای پاک ته رجوع کوئ هو الذي خلق لكم ما في الارض دا خو په ځان نعمت تاسې پیدا کړی یې ژوند دې درکړی ده بیا مو ژوندي کوي اوس د عزاید خارجي نعمتونه ورته ذکر کوي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله هغه ذات ده چې پیدا کړی ده د تاسې د ګټې دپاره هغه شیان چې په مځکو کې دي ټول دا د مځکې شیان د تاسې د ضرورت ټول الله درته پیدا کړي دي ثم استوى الى السماء بیا قصد کړی الله تعالی اسمان ته فسواهن برابر کړي دي جوړ کړي دي 7 سماوات و اسمانونه وهو بكل شيء عليم ده الله په هر چیز باندې عالم ده کلان د فرش ته که پورته عرش ته د مابین کې چې څومره شیان دي ټول خدای پاک په انسان انعام ده په اشرف المخلوقاتو آسماني نظام ده سپوږمۍ ده ستوری ده لمر ده او دې طرف نه د بارانو نزول ده چې څومره نعمتونه دي هغه نزول دی واحد قرآن قطع نظر ده ظاهري ته چې وګورې خو دا هم ټول انعام ده په بنده باندې د مځکې چې څومره نعمتونه دي انعام ده په بنده باندې خو اسمانونه ځکه ومن الارض مثلهن بل ځای کې راځي خدای پاک اسمانونه و پیدا دي ځکه و پیدا دي خو اسمانونه یو د بل نه دومره لرې دي لکه د مځکې نه تر اسمان د مځکو په باب کې اختلاف شته چې آیا هغه سره لرې دي که سره دا طبقات نښتي دي بعضې علما لیکي چې نښتي دي لکه د پیاز په ټوکې یو په بل برسیره او بعضې وایي چې د یوې مځکې تر بلې مځکې هم دومره جلاوالی ده لکه د مځکې نه تر اسمانه پورې دا تر دغه ځایه پورې د بنده باندې انعاماتو ته یې پیدا یې پلار دې پیدا ده رزق یې درته پیدا ده ځکه یې تا دپاره ده اسمان دې تا دپاره ده دغه سلسلې د انعاماتو ورسره د جنتو څه ذکر څه هغه وکړه اوس یې هغه انعام چې هغه د په پلار شوی ده چې آدم علیه السلام ته ډېره ذکر کېږي در باندې اوږدېږي خو نه څو دي 12 نیمې دي نن خو سبق ناوخته و د هغې وجې نه دلته شاته راوځنډېدو داسې نه ده چې ډېر وخت ویله ده ما خو دا کتلی یې خواته خو زه فکر کوم چې بیا د مړیو او د دغو شیانو بندوبست کتلو نن نوې ورځ ده دغه ترتیب هم سم نه برابر په دغه ځای کې نو پیغام څه وخت لګېږي نن به په دغه ځای بس کړو له خیره آینده دپاره کوشش کوئ 9 بجو ته نن خو د لسو نه هم تېرې وې چې شروع کو آینده کې کوشش کوئ 9 بجو ته بیا به وروسته بیا دغسې ټیم په ټیم باندې وخت مخته کوو به په خیر خو د آینده دپاره کوشش د سبا ورځې نه د 9 بجو په بني اسرائیلو کې مشهور پیغمبر حضرت موسی علی نبینا علیه الصلاة والسلام آخرنی پیغمبر حضرت عیسی علی نبینا علیه السلام په مابین کې نور ډیر رسولان راغلي دي نو رب کریم د دغه دوه غټو اولو العزم پیغمبرانو نومونه اخلي چې حضرت موسی علیه السلام او حضرت عیسی علیه السلام دي دا نور انبیا په مابین کې په اتباع په عنوان باندې ذکر کوي خو دا چې دا څومره انبیا راغلي او د کوم مقصد دپاره راغلي بني اسرائیلو د هغو سره څه کړي دي هغه د بد عاقبت بد اخلاقي بد عمل خدای په مابین کې ذکر کوي چې دا توبیخ د موجوده یهودو ته چې کوم د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې موجود و هغو ته توبیخ ده الله تعالی وی ولقد آتینا موسی الکتاب په تحقیق سره ورکړی موږ موسی علیه السلام ته کتاب چې تورات ده وقفینا من بعده بالرسل او موږ اتباع کړې وه پس د راتګ د ده نه په نورو رسولانو سره اتباع مو کړې وه د ده په تابه مو نور هم وروسته ډېر رسولان حضرت ذکریا علیه السلام یحیی علیه السلام اسماعیل علیه السلام شمعون علیه السلام حزقیل علیه السلام ډېر انبیا خدای په مابین کې نور رالیږلي او آخري پیغمبر د بني اسرائیلو و آتینا عیسی ابن مریم البینات او موږ ورکړي و حضرت عیسی علیه السلام چې زوی د بیبي مریم ده دا عام قانون ده چې په عامو ځایو کې د عرف او د اصطلاح په لحاظ چې د چا د نسب ذکر کیږي نو د هغه د پلار نوم اخیستی کیږي پلانکی د پلانکي زوی دا چې بدبختو نصاراو
د یو کفري عقیدې په بنیاد دا خبره کړه چې عیسی علیه نبینا علیه السلام د خدای پاک زوی ده. اوس که د الله تعالی زوی وای نو خو دغه نه خو غټ سعادت او غټ فخر ځای بیا نه و، بیا خو به د زویګلوي نسبت الله ته کېدو. چیرې هم چې د حضرت عیسی علیه نبینا علیه الصلاة والسلام ذکر کیږي د ده د مور مبارک نوم ورسره اخیستی کیږي، عیسی ابن مریم، د بیبي مریم زوی. او په عین حال کې دې ته هم تنبیه ده چې د پلار نشته. دا دوی د استبعاد ځای دغه باله چې پلار چې په انسانانو کې نه لري نو العیاذ بالله خدای پاک دې د پلار ده. دا به په یو ځای کې بیا موږ ته راشي نو اوس نه به لږ خبره پکې وکړو. د رب کریم عادت خو په دې جاري ده چې اولاد چې پیدا کوي د مور او پلار نه پیدا کوي، ام مور لري ام پلار لري. عادت الهي خو په دې جاري ده په عام انسانانو کې، لیکن قدرت خدای متعال بیا ځان ته ده. د انسانانو په سلسله کې درې انسانان د عام انسانانو د عادت په خلاف خدای پاک پیدا کړي دي. آدم علیه نبینا علیه السلام نه پلار درلود نه مور درلوده. ان مثل عیسی که مثل آدم، نه پلار و نه مور و. او حضرت حوا نه یغه بیا پلار و مور نه و، او حضرت عیسی علیه السلام مور و پلار نه و. دا درې انسانان د نورو انسانانو د عادت الهي په خلاف پیدا شوي دي، د خپل قدرت اظهار کوي. الله تعالی ولې په کلمه د کن هر څه نشي پیدا کولی، خو چې اراده نفسي د یو شي وکړي اراده هغه شی پیدا کیږي. نو آدم علیه السلام د خاورې نه پیدا کو بې پلار او بې موره. حضرت عیسی علیه السلام بې پلاره پیدا کو، حضرت حوا انا بې موره پیدا کړه. نو د دې چې مور چونکې نسبت د زوی ګلوي الله تعالی ته کوي نو ځکه یې تردید الله تعالی په دا نسب ذکر کولو ذکر کوي، د مور ذکر کیږي پلار نه، خو چې پلار نشته. او اخره حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام چې زوی د بیبي مریم د موږ هغه ته ورکړي البینات ښکاره دلایل حجتونه په حقانیت د نبوت خپل باندې، و ایدناه بروح القدس، او موږ تایید کړو د عیسی علیه السلام په روح پاک باندې چې یا د خپل روح ده روح حیات، یا انجیل ده چې کتاب د قرآن تم روح خدای پاک ویلی ده. آسماني کتابونه د انسان هغه روح ته حیات ورکوي، روح ورته ویل کیږي. او یا حضرت جبرائیل علیه السلام مراد ده. خو بني اسرائیلو څه کړه؟ افکلما جاءکم رسول بما لا تهوى انفسکم، ایا نو هر کله به چې راغی تاسو ته یو رسول او راتګ به وکړو په داسې عقیده په داسې اعمالو باندې چې مینه به نه درلوده د هغه عقیدې او اعمالو سره ځانو د تاسې نفسو د تاسې زړه به مو نه منل، خواهشات به نه پکې پوره کېده. تاسې څه کړه؟ استکبرتم، تاسې لویي وکړه، د نبي به نه ومنل. حتی نه منل خو څه کوي؟ ففریقا ځینې د دغه انبیاو نه هغه انبیا دي چې تاسو ته راغلي کذبتم چې تاسې تکذیب وکړه. لکه د حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام تکذیب، د حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام تکذیب، یهودو د یوه تکذیب کوه، نصاراو د بل تکذیب کوه، او دواړو بیا په ګډه د پیغمبر علیه السلام تکذیب کوه. و فریقا تقتلون، او بله ډله بیا تاسې وژنئ. څه یې مخکې شهیدان کړه، په مخکینیو وختو کې انبیا علیهم السلام دوی په خپله شهیدان کړه. او پرون مو ویلې تقتلون د مستقبل څخه ذکر کوي، د نبی علیه السلام هم د قتل تدبیرونه بار بار جوړ کړه. دوی ته به چې نصیحت حضرت پیغمبر علیه السلام کوه، دوی به په عذر کې دا ویلې موږ زړونه په پردو کې دي، د تا خبره زړه ته رسیږي نه، ځکه موږ د تا خبره نشو منلی. رب کریم یې چې نه، دا دروغ ویي، اصل ملعون د خدای مو دې وساتي، د الله د رحمت لایق نه دي. علم د خدای رحمت ده، دا د خدای رحمت هغه چاته ورکول کیږي چې لایق د رحمت وي. ایمان د خدای رحمت ده، هغه چاته ورکوي چې لایق د رحمت وي. بعضې شیان داسې دي چې د بل په دعا هم خدای پاک خلکو ته ورکوي. خو علم ایمان داسې شیان دي چې په خپله تقاضا په چا کې نه وه، سوال او زاره یې نه کولی، احتیاج یې د ځان نه کوو، ځان یې تر مستغني بوله، د بل په دعا خدای نه ورکوي. د ملایانو به د خپلو زمانو په باب کې څومره دعاګانې کړي، پیرانو به د خپلو زمانو په باب کې څومره دعاګانې کړي. خو په عمومي کې چې موږ تاسې فکر وکړو د اکثره ملایانو زمن بیلیارې، د پیرانو زمن بیلیارې. ناز یې خراب کړي، خلک یې ناز ورکوي د پلار په نسبت، دوی خپله خواري نه کوي
د پلار د مور په دعا باندې خدای په کار ذاتي نه جوړي ځکه د دغه شي قدر د دې سره نه وي. اما که په دې کې طلب موجود شي څه قدر موجود شي بیا نو هلته هغه دعاګانې بیا ډېر لوی اثر کوي. چې دې په خپله څه طلب موجود شي عجز موجود شي بیا نو د بل دعا هم ډېر لوی کار کوي. وقالو قلوبنا غلف دوی به ویلې زړونه د موږ بند دي کلف دي. الله وی نه بل لعنهم الله بلکې لعنت کړی د خدای پاک په دوی باندې. ولې بکفرهم په سبب د کفر د دی. فقلیلا ما یؤمنون ډیر کم د دی ایمان راوړي ایمان نه راوړي دی. ولما جاءهم کتاب من عند الله هر کله چې راغی دی ته کتاب د الله تعالی د لوري نه قرآن عظیم شان داسې کتاب مصدق لما معهم چې تصدیق کوونکی ده رښتونی کوونکی ده دغه کتاب چې د دې سره موجود ده د تورات تصدیق د انجیل تصدیق د زبور تصدیق په دغه قرآن عظیم شان کې شوی ده. وکانو او دوی بدبختان وو من قبل مخکې تر نزول د قرآن عظیم شان مخکې تر بعثت پیغمبر علیه الصلاة والسلام څنګه وو یستفتحون علی الذین کفروا دوی به طلب د فتح کوه په هغه خلکو چې کافران دي د چا په واسطه د دغه نبي په واسطه. یهودو چې لوی تاریخ سړی وګوري په مدینه منوره کې د دې زندگی د اوس و خزرج سره بدي دا ډېر اوږد تاریخ ده. خو دوی به په هغه وخت کې اوس خزرج په دې ډارول چې آینده پیغمبر را روان ده موږ او هغه به په ګډه بیا تاسې ختموو. چې د چا سره به جنګ شو بیا به الله ته زارۍ کولې خدای پاکه ته د موږ نصرت وکړي په هغه نبي موعود د اخر زمانې چې تا یې وعده کړې ده چې په اخر زمانه کې زه یو پیغمبر پیدا کوم الله تعالی ته د هغه په واسطه موږ ته فتح نصیب کړي الله به فتح ورکړه. اوس مخکې دومره قدر احترام د پیغمبر علیه السلام په زړو کې وو خو وعده تر اخیستی شوی چې ایمان به راوړي چې الله ته یې رسول الله واسطه کوه. خو چې کله بیا راغی پیغمبر علیه السلام او هغه صفات ټول کې موجود و چې په تورات کې ذکر و ښه یې ومپېژنده بیرته بیا منکر شو. ولې د حسد د وجې نه د حسد د وجې نه د نه لورولې د وجې نه. حسد اسانه تعبیر دا وکړو چې په یو چا باندې د چا ترقي دینی یا دنیوي نه لوریږي نو په زړه کې ورته غمجن شي. دغه غم و پریشانی کله دغه حد ته ورسیږي چې بیا خدای ته هم زارۍ کوي چې خدای دغه علم د ده نه واخلې یا دا قدرت د ده نه واخلې یا دا مال د ده نه واخلې. کله یې د ځان په باب کې بیا خواهشمن وي چې الله ماته یې راکړي. کله یې زړه ته لویږي چې زه خو هسې سپېره یم علم نشم کولی خو دا د ده عزت خو مې هم نه لورېږي خدای د ده نه یې واخلې ماته یې که راکوې که نه راکوې ایدنه دا دنیا واخلې ایدنه دا قدرت واخلې ماته یې که راکوې که نه راکوې خو چې په دې نه لورېږي. دا چې حضرت پیغمبر علیه السلام راغی د دوی د سرداري نظام ختم شو. د دوی د دروغو شکرانې چې په کشرانو مقررې کړې وې هغه یې د لاس نه ووتې بس په زړو کې اور بل شو. حسد راغی هغه پیژندلی پیغمبر چې ښه یې پیژندو چې یو ځای کې راځي یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. دا آیت مبارکه چې نازل شو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د حضرت عبدالله ابن سلام رضی الله عنه نه پوښتنه وکړه چې الله خو د تاسو یهودو په باب کې داسې وی چې دی پیغمبر علیه السلام په وصف د نبوت داسې پیژني لکه دی چې خپل زوی د زویګلوي په وصف پیژني. دا خبره څومره د تاسې په حقیقت کې موجوده ده. هغه ورته ویلې تر دغه یم زیات پیژنو. ولې د خپل زوی په باب کې سړي ته کله شبهه پیدا کېدی شي چې کېدی شي مور یې د بل چا سره لاین جوړ کړی. اما د پیغمبر علیه السلام په باب کې هېڅ شک و شبهه موږ ته نه ده پیدا شوې. داسې یې ښه پېژندو. دغه نه بله مثلا د موږ ثابته شوه چې ایمان نفس معرفت ته نه ویلی کېږي. بعضې خلک ایمان د معرفت نه عبارت بولي. وروسته دستي په نن سبق کې انشاءالله العزیز را روانه ده چې علم هم یخ ته نه ویلی کېږي چې عمل نه یې په یعرفونهم. هغه نبي چې دی ښه پېژندو علم و خو عمل نه و ایمان یې پرانه وړ خدای پاک د دې علم ته علم نه دی ویلی جاهل یې ورته ویلی دي. لکه خره چې په خره چې کتاب بار وي داسې مثال یې ورکړی ده. دا نفس معرفت ته ایمان نه ویلی کېږي. نو الله تعالی وی چې دوی مخکې خدای ته وسیله کوو فتح به یې غوښتې د دوی په واسطه باندې د کافرانو په مقابل کې او چې کله راغی بیا انکار وکړو. دغه نه یو بله مسله د توسل په ذوات فاضله وه
نیک خلق سړی خدای پاک ته واسطه کوی شي که نه چې د دوی په برکت خدای ته دعا وکړي چې الله د دوی په برکت ما دا مشکل حل کړي وایي او د دغو یو قوي دلیل یو دا ځای ده. حضرت پیغمبر علیه السلام په دنیایي وجود جسماني وجود لا پیدا و چې خدای ته وسیله کوه نو د موجود و د معدوم هم فرق نشته خو موعود و د الله په وعده کې شک نشته یقیني پیغمبر راتلو اوس د هغه نبي موعود په واسطه باندې چې د دوی یقین و چې د خدای پاک په وعده کې شک نشته خدای پاک ته یې واسطه کوه الله تعالی مشکلات حل کول. بیا چې یو وارې نبي علیه الصلاة والسلام دنیایي ظهور هم که پیدا شو منصب د رسالت هم ورکړی شو 23 کاله په دغه منصب کې خدمت هم وکړ بیا چې دنیا نه لاړ نبوت مقام ختم شو اوس خدای ته توسل ناجایز شو چې لا راغلی نه و دنیا ته نفس وعده یې وه توسل په روا و بیا چې نبوت انجام اخر ته ورسو منصب انجام کو اخر ته ورسو اوس بیا توسل نه ده په روا په مرګ خو مقام مقرر کیږي زایل کیږي خو نه ژوند په خطر کې ده چې موږ او تاسې به د ایمان سره د دنیا نه لاړ شو که نه الله تعالی مو د خاتمه نه خرابوي. یو وارې چې په ایمان کې مړ شو د مرګ نه بعد خو دواري د ایمان د زوال خطره نشته د ایمان نه بعد ولایت د زوال خطره د مرګ نه بعد خو د نبوت د زوال خطر نشته د مرګ نه بعد ذاتي شی زایله کېږي نه خطر خو یې په ژوند کې ده. فلما جاءهم ما عرفوا کله چې راغی دی ته هغه پیغمبر چې دوی ښه پېژندو کفرو به کافران شو په هغه باندې فلعنت الله علی الکافرین لعنت خدای پاک دی وي په کافرانو باندې بئس ما اشتروا به انفسهم بد د هغه څه چې دوی اخیستن وکړه په هغه سره ځانو خپلو ته د څه شي واخیست ان یکفرو دا چې دوی کافران شو په څه شي باندې بد د هغه چې دوی اخلي په اخیستن کوي په هغه باندې استبدال بیع او شرا په دواړو کله په معنا د بیع د خرڅولو معنا راځي کله د اخیستلو استبدال کوي په هغه باندې د ځان د برخې په څه شي چې کافران کیږي بما انزل الله په هغه الله نازل کړی بغیا لوجه د حسد کولنه په څه شي حسد کوي ان ينزل الله من فضله په دې خبره چې نازلوي الله تعالی د فضل خپل نه علی من یشاء او په هغه چا چې ورته خوښی شي من عباده د بندګانو خپلو نه. نبوت ولې د بني اسرائیلو نه لاړ حسد دا وشو دا چې الله یعلم حیث یجعل رسالته لایق د رسالت ولې الله نه پیژني دی ورښیي مشوره ورکوي چې دا پیغمبر کا خدای پاک علم لري په اهل د رسالت باندې که د خلکو په پرموده به خلک رسول مقرروي د نبوت ولې د موږ د خاندان نه لاړ دغه سبب منشه د حسد شو. او فارسی کې یو شعر راځي به خدا دادگان ستیز مکن به خدا دادگان خدا داده چاته چې الله تعالی یو عزت یو مقام یو علم یو قدرت یو شی ورکړي ته د هغه سره حسد مه کوه ځکه خو الله ورکړی ورکوونکی خو الله تعالی ده مالک د دنیا او د آخرت خو الله تعالی ده د تا په حسد څه کېږي زړه د صرف خپل زړه د غمجن ته حسد کوي هغه ته خدای نور هم ترقي ورکوي ته حسد کوه د هغه ته خدای پاک نور هم ترقي ورکوي نو ورځ په ورځ باندې فزادهم الله مرضات تر جوړ شي. فباءوا بغضب علی غضب دی راجع شو په یوه غضب برسیره په بل غضب دا یهود بدبختان یو وارې په عیسی علیه السلام کافران شو هغه یې نه مانه اوس چې بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبعوث شو بیا په دغه پسې کافران شو دغه نه مني. وللکافرین عذاب مهین شته د کافرانو دپاره عذاب سپکوونکی. واذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله کله چې وویل شي دوی ته ایمان راوړئ په هغه کتاب چې الله تعالی نازل کړی قالو دوی وایي نؤمنو بما انزل علینا موږ ایمان راوړو په هغه کتاب چې موږ ته نازل شوی ویکفرون بما وراءه کافران کیږي په هغه کتاب چې غیر د دغه کتاب نه چې دوی ته نازل شوی تورات منو علیاذ بالله قرآن نه منو چا په موږ نازل دغه منو په بل نه منو او حال ده وهو الحق دغه دوم کتاب چې قرآن عظیم شان د حق ده مصدقا تصدیق کوونکی دی ما هغه کتاب لره معهم چې د دې سره ده خو په واقع کې په تورات هم ایمان نه لري دی خو دعوه دغه لري خو په تورات ایمان په واقع کې نه لري ولې که په تورات ایمان وای خو په یغه تورات کې خدای پاک ویلي دی چې د اخر زمانه پیغمبر دا به په عربو کې راځي د اسماعیل علیه السلام په اولاده کې به وي په یغه به قرآن عظیم شان نازلیږي هغه به ناسخ د ټولو ادیان سابقه وي
په واقع کې پیدا ایمان نشته. بیا الزامي دلیل خدای پاک موږ ته راښیي چې داسې نو ورته ووایه چې ښه ته دا دعوه لرې چې په هغه کتاب موږ ایمان لرو چې موږ ته نازل شوی چې تورات ده، دی تاسې په کتاب ایمان نه لرو. ښه دغه تورات چې درته بیانوه هغه انبیا مې ولې شهیدان کړه؟ په مخکینیو بني اسرائیلو کې غټ کتاب په تورات نازل و. د موسی علیه السلام نه بعد اکثره انبیاو فیصلې ټولې په تورات کولې، بیا ما هغه ولې شهیدان کړه؟ که پیغام ایمان وای خو هغه تورات یې درته بیانوه. قلت ورته ووایه فلم تقتلون انبیاء الله من قبل، ولې وژل تاسې انبیا د خدای پاک مخکې تر د نزول د دغه قرآن عظیم شان ان کنتم مؤمنین، که یې مؤمنین رښتیا په تورات، نو چا تورات یې درته خو بیانوی هغه مو ولې شهیدان کول؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. اصل سر ته اوس خدای پاک د دې ښه الزام کوي. د موسی علیه السلام نه راوروسته انبیا خو څه کوي؟ هغه موسی علیه السلام چې تورات بذات په هغه نازل ده، د هغه مه کله ومنل. چې 40 شپې وعده یې درکړه چې زه تورات راوړم، چې دی روان شو د کویتور په لوري، تاسې د غویه عبادت شروع کړه، د سندر عبادت مو شروع کړه. دا لار کې مکې نه دا د غویه عبادت مو شروع کړه، نو خو د هغه هم نه منل. ولقد جاءكم موسى بالبينات، په تحقیق سره راغلی و تاسو ته موسی علیه السلام په ښکاره دلایلو. ثم اتخذتم العجل، بیا ونیوئ تاسې خوساکی په خدایي سره، من بعده پس له تلو د ده نه کویتور ته د تورات د راوړلو دپاره، وانتم ظالمون، حال دا چې تاسې ظالمان وئ په خپل ځان باندې. واذا اخذنا میثاقکم، یاد کړئ هغه وخت چې واخیسته موږ هغه وعده محکمه د تاسې، ورفعنا فوقکم الطور، پورته کړی و موږ په تاسې باندې کویتور، پرون ما خبر کې کړی وه. او دا درته حکم وخذو ما اتیناکم بقوة، چې ونیسئ هغه څه چې ما درکړی د تاسې ته په قوت سره، پوره عمل پکوئ. واسمعو، او واورئ خبرې د موسی علیه السلام په اورولو د اجابت سره قبول یې کوئ. قالو دی ویل سمعنا، موږ واورېدې خبرې د تا، خو عصینا منو یې نه. دا یې په خوله نه وویلې، پرون هم خبر کړی وه. عمل چې په علم نه وي دا لکه د اوله نه منل. اقرار خو وشو چې موږ ومنله، خدای پاک غر د دی نه لرې کړه، لیکن بیرته بیا په هغه خپل خره سپاره و، هغه خپل عملونه یې کول. نو ګواکې لکه د اولې نه چې دا فیصله کړي چې اورم خو منم نه، نو ځکه دواړه الله متصل ذکر کړو. قالو سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبهم العجل، ورچکل شوی و په زړو د دی کې محبت خسندرکي بکفرهم، په سبب د کفر د دی هغه محبت د زړو نه ووت. قلت ورته ویه بئس ما یأمرکم به ایمانکم، ډیر بد د هغه څه چې امر کوي تاسو ته په هغه باندې ایمان د تاسو، ان کنتم مؤمنین، که چیرې یې تاسو مؤمنان. دعوه د ایمان لرئ. دا څنګه ایمان ده چې تاسو ته دا امر کوي چې د خسندر عبادت وکړه؟ دا څنګه ایمان ده چې د ایمان دا داسې درته چې ته عبادت وکړه چې په خپل لاس دې جوړ کړه؟ خسندر د زرګر جوړ کړه، په اور کې وسپینې ګیڼې وسوې، د هغه نه یې جوړ کړه، او بیا یې هغه ته تاسې سجدې شروع کړې. نو دا څنګه ایمان دی تاسې؟ قل ان كانت لكم الدار الاخره عند الله خالصا من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. یهودو تش خیالاتو دعوی وی چې جنت موږ ده، نصارا هم دغه ویل چې جنت موږ ده. کله به ویل موږ د الله دوستان یو، د الله زامن یو، دا معنی په موږ کې د العیاذ بالله د الله زامن د یهودو به ویل په موږ کې عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی ده، نصارا به ویل په موږ کې عیسی علیه السلام د خدای پاک زوی ده. کله به ویل چې و ورځې به صرف موږ ته عذاب یې، النار الا نور خو موږ جنت ته. اوس نو په دا خدای مني، اقرار کوي چې جنت ته په ژوند څوک نشي تللی، پس له مرګ نه بځي. او چې د چا دا خبره یقیني وي چې زه به جنت ته ځم، بیا په دنیا کې زندگی څه غواړي؟ بیا خو د مرګ سوال کوي خدای پاک ته چې د دنیا د غمونو خلاص زر لاړ شم جنت ته. الله تعالی وایي نو بیا داسې ورته وایه که رښتیا جنت تاسې د الله دوستان یې، الله تاسې ته عزت درکوي، جنت درکوي، خپل دیار درکوي، خپل رضا درکوي، بیا خو د مرګ سوال وکړئ.
خو الله تعالی وي په ټول ژوند به یې د مرګ سوال وکړي. ولې خپل عکس په خپله آینه کې ویني، خپل عمل ورته معلوم دی چې عمل په ټول داسې چې د جهنم په ټول عمر به دی سوال د مرګ وکړي، بلکې تر ټول ګناه د اوږدو عمر حارسان دي، حتی تر یم د اوږدو عمر حارسان دي چې هغه آخرت بیخي نه مشرکین خو آخرت نه مني، د دنیا ژوند مني، چې د چا د عقیدې باوري ژوندون نشته، خو د هغه خو نه دا خواهش ډېر چې دا د دنیا ژوند دغه مې ښه و چې بل ژوند خو شته نه. چا مشرکین دي چې آخرت نه مني، تر هغه هم د یو د دنیا ژوند سوالونه ډېر دي، حتی دا وایي چې 1000 کاله عمر دی، ما وایي هر یو دا خواهش لري، خو معلومیږي چې جهنم. اوس دلته ضمناً یوه بله خبره الله ته دی که رښتیا جنت تاسې نو د مرګ سوال وکړئ. د مرګ سوال روا ده، تمنا د مرګ چې خدای ته مې مړ کړې دا روا ده. د څو صورتونه دي، یو د مرګ سوال د ضرر او د تکلیفو د وجې وي. سړي مرض اوږد شو، د سړي مسکنت اوږد شو، د سړي بندیخانه اوږده شوه، نور تکلیفونه وو، د هغې وجې نه چې سوال کوي چې خدایه نور مې مړ کړې، دا دلیل د بې صبري ده، دا ناروا ده. د یو تکلیف د وجې نه چې سوال کوي چې نور مې خدایه د دغه تکلیفونه خلاص کړي، مړ مې کړې، دا د بې صبري دلیل ده، دا سوال ناروا ده. پیغمبر علیه السلام د مشکل د وجې نه د څوک سوال مرګ نه کوي. که په ډېرو تکلیفو کې وي بیا هم که سوال کوي داسې سوال دی کوي، خدای پاکه که د ما په ژوند کې خیر وي ما ته ژوند راکړي، که په مرګ کې مې خیر وي ما ته مرګ راکړي. مشخص په دې مرګ سوال نه کوي. یو د تکلیف د وجې نه ده. یو دوم قسم سوال د مرګ د خوف د فتنې د وجې نه ده. داسې نه چې ورځ په ورځ حالات په خرابېدو دي چې بې ایمانه دنیا نه لاړ نشم، د ګناه نه ځان نشم ساتلی، روزانه د ما نه ګناوې کېږي، ملګري خراب دي، د عقیدې د خرابېدن خطر موجود شو. بیا نو که سوال وکړي چې د ایمان سره مې خدای مړ کړي داسې خو نه عمل شو برباد، هغه سوال بیا روان. وإذا أردت بقوم فتنة فأقبضني إليك غير مفتون. پیغمبر علیه السلام دعا کړې ده که نه ده کړې؟ خدایه که الا دې اراده وه په خلکو چې لوی ابتلا دا ده چې بې ایمانه شي خلک، خدایه ته خو مې په داسې حال کې دنیا نه بوځې چې زه په دغه فتنه کې نه یم واقع شوی، چې دا ایمان خو ما سلب نشي، اعمال خو سلب نشي، خو موږ ته تلقین کوي. نبي علیه السلام خو بې ایمانه کېږي نه. د خوف د فتنې د وجې نه که سوال کوې چې د ما عقیده سالمه پاتې شي، عمل سالم پاتې شي، خدای نه خسته بې ایمانه نشم، خلک خراب او ځان نشم ساتلی، هغه سوال روا ده. دریم سوال د مرګ د عشق و محبت په بنیاد چې په چا د عشق الهي غالب شي، د خدای پاک د دیدار تمنا په غالب شي. دا انبیاء هم دا سوال کړی، اولیاء هم دا سوال کړی، صحابه هم کړی، دا ډیر واقعات پېښ دي. لکه حدیث مبارک کې راځي د چا چې د الله د ملاقات نه بد کېږي، د الله تعالی د ده د ملاقات نه بد کېږي. د چا چې د الله تعالی د ملاقات محبت وي، الله تعالی د ده د ملاقات محبت وي. ام المؤمنین د پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه وکړه چې د الله تعالی ملاقات خو بې مرګه نه کېږي، موږ خو ټولو خلکو د مرګ نه بد کېږي، نو دا خو لکه د الله تعالی د ملاقات نه چې د موږ بد کېږي. نبی علیه السلام ورته نه، دا اوس حال نه ده مراد چې دا د صحت حال ده، دا د عمر حال ده، د زندگی. ذوالقرنین وخت چې نږدې شي مسلمانانو ته زیری شروع شي، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضیه مرضیه، چې زیری شروع شو چې الله راضي ده، راوځه روحه د بدن نه، چې خدای پاک تا ته هغه د خپلې زندگی نیک عوضونه درکړي. په دغه وخت کې په دغه نیک عمله انسان باندې تر مرګ هېڅ شی بل محبوب نه وي، دغه یې خواهش وي چې خدای زر مې مړ کړي، هغه وخت تر مراد ده. او بدعمله انسان ته چې د ذوالقرنین په وخت کې ملائکې د عذاب خبرې شروع کړي، یا ایتها النفس الخبیثه، ای خبیثه نفسه، راوځه رب ته چې ډېر درته په غضب د علامه دې وساتي. دغه روح نه وځي د بدن نه، تر هر چی شي نه زیات بیا د انسان په دغه وخت کې د مرګ نه ډېر بد کېږي، نو د الله تعالی د ده نه بد کېږي.
نو د عشق و د محبت د وجې نه حضرت پیغمبر علیه صلات وسلام آخري کلمات مبارکه چې د دنیا نه د روح مبارک سفر کوي څه وایي اللهم رفیق الاعلی د خدای د دوستانو سره یو ځایوالی غواړي چې نور د دغ دنیا نه لاړ شم هغه د تا منازولی کوم مخلوق چې دی چې انبیا علیهم الصلاة والسلام دي هغه د نیکو خلکو د ارواحو د یغو سره زه یو ځای شم یوسف علیه السلام والحقني بالصالحین نور انبیا دغسې سوالونه کوي حضرت بلال رضی الله عنه د زرکدن وخت چې نږدې ده د خوشحالۍ نه نارې وایي چې دوست به د دوست سره سبا ته یو ځای کېږي چې روح مې وځي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره به زه ملاقاتونه کوم نو د مرګ تمانا درې قسمه شوه د تکلیفو د وجې نه سوال د مرګ ناروا او د فتنې د ډار د وجې نه روا د محبت غلبې د وجې نه روا نه بلکې مستحب نفس مرګ تلوار دی ولې څوک نه کوي وایي د مسلمان په ژوند کې خیر ده که نیک عمله انسان و چې یوه ورځ عمر زیاتیږي د آخرت ګټې زیاتیږي خو یوه ورځ چې نیک عمل وکړي دا یو وارې چې سبحان الله وایي څومره مقام لري او که ګناهګار انسان و چې عمر یې اوږدیږي هم خیر د ده دپاره ولې امید شته چې خدای پاک د تجربو د وجې نه چې د نورو خلکو حالات خدای زړه ته د توبې توفیق ورته نصیب کړي توبې شوق پیدا کړي توبه وباسي بې توبې لا نشي دنیا نه قلت ورته ووایه ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة کوي د تاسو دپاره کور د آخرت په نزد الله تعالی خاص کر من دون الناس غیر د نور خلکو نه فتمنوا الموت نو خو تاسو تمنا د مرګ وکئ ان کنتم صادقین که یې رښتونې په دغه دعوه کې خو ولن یتمنوه ابدا هرگز به دوی تمنا د مرګ ونه کړي ټول عمر ولې بما قدمت ایدیهم په سبب د هغه ګناهونو چې کړي دي لاسو د دی مراد ټول بدن ده خو لاس د دغه دپاره اکثره ځای کې ذکر کېږي ډېر کارونه په لاس کېږي دا نور اندامونه لکه ورسره معاون وي د خپلو اندامو د خپل زړه د اعمالو نه خبر دي چې د موږ ځای جهنم د ځکه یې تمنا نه کوي والله علیم بالظالمین خدای پاک عالم ده په ظالمانو باندې ولتجدنهم احرص الناس په تحقیق سره ته به پیدا کې د ډېر حارسان د خلکو علی حیات په ژوند د دنیا باندې ومن الذین اشرکو او تر یغه خلکو نه به هم د زیات حارسان وي چې هغه مشرکین دي حتی یود احدهم خوښوي یو د یهودیانو لو یعمر الف سنة دا خبره چې عمر ورکړی شي دی ته زر زر کاله خو ما هو بمزحزحه من العذاب نه ده دا خبره لرې کوونکی د لره د عذاب نه څه شی نه ده ان یعمر دا چې دته اوږد عمر ورکړی شي که زر کاله نه یو لک کاله عمر یې د جهنم نه خلاصیږي که یو کروڑ کاله عمر یې د جهنم نه خلاصیږي خلاصېدنه شته نه والله بصیر بما یعملون خدای پاک لیدونکی ده په هغه څه باندې چې دوی عمل کوي حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یهودو علماو ته به ورتلو د دوی خبرو ته به غوږ نیو د قرآن عظمت چې ښه یې په زړه کې ولویږي چې ګوره په تورات کې هم دغه خبرې دي چې د پیغمبر علیه السلام یې موږ ته بیانوي بیا به په عین حال کې هغو ته دعوت د اسلام هم ورکوه نو یوه ورځ د یهودو یو عالم چې بیان وکړه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته ویې چې زه رښتیا راته ووایه ته خو د تورات عالم یې د نبي علیه صلات وسلام علامې په تورات کې تاسو ته نه دي معلومې وایي معلومې دي دا هغه پیغمبر ده که نه وایي ده نو ولې ایمان نه راوړې وایي ځکه ایمان نه راوړو په ده چې موږ د ده نه پوښتنه کړې چې تا ته وحی څوک راوړي ده راته ویلې چې جبرائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام خو د موږ دښمن ده ولې دا پخواني عذابونه چې څومره راغلي دي د ده په واسطه راغلي دي د موږ نیکوګان ده غر کړي دي که داسې وای چې میکایل علیه السلام یې راته ښوولی وای چې بارانونه اوري هغه اختیار خدای پاک ورکړی نو موږ به بیا په ده ایمان راوړی و حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په یو عجیب انداز د دی نه پوښتنه کوي چې زه د تا نه پوښتنه کوم جبرائیل علیه السلام نه منې دښمن یې بولې میکایل علیه السلام دوست بولې دغه دواړه د خدای پاک په نسبت باندې څه مقام لري وای دوی دواړه الله ته داسې نږدې دي بلا تشبیه لکه د سړي په ښي مړ کې چې کوم ملګری معاون وي او د چپ لوری چې کوم معاون وي
دا نږدې په ملائکو کې دغه الله تعالی ته ډېرې نږدې دي. نو ده ورته ویلې دا نو بیا کیدی شي چې دا هم د الله تعالی دومره نږدې ده، دا هم دومره نږدې ده، د دغه دوست د دغه دښمن دغه ملائکه به بیا د جبرائیل علیه السلام د دښمنانو سره څنګه دوستي وکړي؟ دوی خو دواړه د خدای دوستان دي. نو د خدای دوستان خو په خپل منځ کې مینه سره کوي. نور خلک هم چې د یوه سره مینه کوي بله محبت سره ځي. د دنیا په یو سر کې یو څوک چې د ښه عالم سره محبت کوي، د یو ښه ولی سره محبت کوي، د دنیا په بل سر کې چې کوم نیک سړی یي د یو سړي ته به دعا کوي که به نه کوي چې نور یې وس نه رسېږي، چې دا محب د علماو ده، محب د مجاهدینو ده، محب د اولیاو ده، محب د نیکو خلکو ده. نه یې لیدلی نه ښیي نه بدي، خو په دغه نسبت باندې محبت او دعا ورسره کوي چې هغه د خدای د دوستانو سره مینه لري. دا به څنګه وشي چې د خدای یو دوست دښمن بولي، بل دوست دوست بولي؟ حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یې زه راغلم چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا قصه وکړم. هغه وایي د ما نه مخکې الله سبقت کړی و، آیتونه یې نازل کړي. ربي کریم وایي قلت ورته وایه من کان عدوا لجبریل، څوک چې دښمن وي د جبرائیل علیه السلام، جواب مقدر ده، دا سړی کافر ده. ولی؟ جبرائیل علیه السلام خو خادم ده. فانه نزله على قلبك، دغه جبرائیل علیه السلام نازل کړی ده دا قرآن عظیم شان په زړه دې ته، خو باذن الله د الله په اذن، په خپل سر خو نه ده. او داسې کتاب نازل کړی مصدق لما بین یدیه چې تصدیق کوونکی ده هغه کتاب لره چې مخکې تر ده تیر دي. وهدن هدایت ده، وبشرا زیری ده للمؤمنین، لپاره د مؤمنینو. اصل ځای د نزول د وحی د علم اول بذات زړه ده، نور به بیا وروسته په علم کې خبره را روانه ده. الله ته نور تشریک ده، خو د الله په حکم راوړی دی تا زړه ته، نو په دې کې څه نقصان ده چې دوی د هغه سره دښمني کوي؟ بیا نو رب کریم مزید چې وایي من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فان الله عدو للکافرین. څوک چې دښمن وي د الله تعالی، څوک چې دښمن وي د ملائکو، څوک چې دښمن وي د رسولانو. او موږ تاسو بلاغت کتابو کې وی تخصیص بعد تعمیم افاده د اهتمام کوي. اوس د جبرائیل علیه السلام ګوښې نوم بیا اخلي، په ملائکو کې خو شامل ده. و جبریل، او څوک چې دښمن وي د جبرائیل علیه السلام. و میکال، څوک چې دښمن وي د میکائیل علیه السلام. جبر میک دا په معنا د عبد په عبرانی ژبه، ایل په معنا د الله، جبرائیل معنا عبد الله، میکائیل معنا عبد الله. فان الله عدو للکافرین، بشک الله تعالی دښمن د کافرانو. دا خلک کافران دي چې څوک د الله د دوستانو سره دښمني کوي، هغه کافران دي. د ملایکې نه مني، رسولان نه مني، کافران دي. او الله د ټولو کافرانو دښمن ده. ولقد انزلنا الیک آیات بینات، په تحقیق سره نازل کړي دي موږ تا ته آیاتونه ښکاره. دا جواب ده. وایي د یهودو بدبختو بعضې علماو د حضرت پیغمبر علیه السلام نه فرمایشي معجزې غوښتې. موږ ته داسې معجزه راوړه چې د تا په نبوت دلالت وکړي په تصدیق چې دا رښتونی نبي ده. موسی علیه السلام به لاس کاره کړو، تک سپین به ځلېده، لکڼه به یې واچوله، مار به تر جوړ شو. ته هم داسې دلیل راوړه. الله تعالی وي چې دا درکړي مې دي څومره دلایل، دغه هر یو د انسان د هدایت لپاره کافي نه دي. ټول معجزې د ټولو انبیاوو، ټول معجزې د ټولو انبیاوو یوه طرف ته که، یو قرآن عظیم شان بل طرف ته که. د قرآن عظیم شان غوندې عظیمه معجزه بیا بله شته په دنیا کې؟ قرآن عظیم شان 6,600 آیاته ده. هر درې آیاتونه د قرآن عظیم شان ځان ته معجزه ده. 2232 معجزو باندې د قرآن عظیم شان مشتمل ده. دومره معجزو باندې جامع کتاب ورته موجود ده، دا نه مني، بل لاس مني یا لکڼه مني. الله وی ما تاسو درکړي دي آیاتونه بینات ښکارا د تا په نبوت باندې تصدیق کوونکي دي. وما یکفر بها الا الفاسقون، خو نه کافران کېږي په دغه آیاتو باندې مګر هم فاسقان. خدا د یهودو بدبختو همیش دپاره دا عادت ده، وعده وکړي بیرته یې ماته کړي، وعده وکړي بیرته یې ماته کړي. لکه د موسی علیه السلام سره چې دغه لیبې کولې
د نبی علیه الصلاة والسلام په وخت کې معاهده یې وکړه بنو قریظه و ماته کړه، معاهده یې وکړه بنو نذیر و ماته کړه، معاهده یې وکړه بنو قینقاع و ماته کړه. مختلف قسم عهد شکني دی درلوده. د مخکنیو انبیاو په خوله یې د رسول الله د ایمان راوړلو وعده هم کړې ده د الله سره چې موږ به په هغه ایمان راوړو. دا وعده کوو بیرته ماتوه. ولما جاءهم او کلما عاهدوا عهدا، آیا هر کله چې دوی وعده وکړي وعده، نبذه فریق منهم، بیا غورځوي دا وعده یوه طایفه د دوی نه، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکې اکثره د دوی ایمان نه راوړي. ولما جاءهم رسول من عند الله، هر کله چې راغی دوی ته رسول د الله تعالی د لورې نه، مصدق لما معهم، چې تصدیق کوونکی د هغه کتاب لره چې د دوی سره موجود ده، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، وغورځوه یوې طایفې د هغه خلکو نه چې هغو ته کتاب ورکړی شوی دی چې یهودي، کتاب الله، کتاب د خدای پاک، وراء ظهورهم، شاته یې وغورځوه، کانهم لا یعلمون، لکه دوی چې بالکل علم نه لري. دغه کتاب نه وایي دوه احتماله شته، یا دغه قرآن چې خدای نازل کو دوی هیڅ التفات ونه کړه، لکه قرآن عظیم شان چې شاته وغورځي بالکل اعتبار ورنه کړه، او یا خپل تورات هغه شاته وغورځوه. په تورات کې د دغه قرآن عظیم شان بیانونه شوي وو، د رسول الله بیانونه شوي وو، چې کله رسول الله راغی قرآن راغی دوی د هغه تورات عمل پرېښی. په تورات چې عمل پرېښی نو لکه تورات چې شاته غورځولی یې، کانهم لا یعلمون. دا یې پرېښود، آسماني کتاب یې پرېښی، متابعت یې د چی شروع کړه. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان، دوی متابعت وکړه د هغه څه چې لوست په شیاطینو په وخت پاچاهي د سلیمان علیه السلام کې، یا هغه څه چې لوست په شیاطینو مفترین علی ملک سلیمان، چې افترا تړونکي وو، دروغ تړونکي وو په پاچاهي د سلیمان علیه السلام، چې قصه یې وروسته کو. وما کفر سلیمانو، او حال دا چې نو کافر سلیمان علیه السلام، ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانان کافران شوي وو، یعلمون الناس السحر، چې ښیي دی خلکو ته جادو. او دوم دی متابعت وکړو، وما انزل علی الملکین، د هغه جادو چې نازل شوی په دوی ملایکو ببابل، په بابل مقام کې. دوه ملایکې څوک دي؟ هاروت او ماروت، چې یو هاروت او بل ماروت ته. اوس نو قصې ته لږ راشو. حضرت سلیمان علیه السلام ته خو خدای متعال د انس جن حکومت ورکړی و، په ټوله دنیا باندې حکومت موجود و. چې کله حضرت سلیمان علیه نبینا علیه السلام موجود و، د ده په موجودګي کې بعضې خلکو د جادو کاروبار شروع کړ. چې سلیمان علیه نبینا علیه السلام په خبر شو، هغه د جادو سلسله چې دوی کوم شیان لیکلي وو هغه یې ټول راټول کړه، هغه یې ښخ کړه په دا کوم ځای کې چې دی کېناستو د دغه کرسۍ لاندې هغه ښخ کړه. د جادو د عمل بندیز اعلان یې وکړه چې څوک هم بیا جادوګري ونه کړي. هلته خو د ده پیریانو انسانان ټول تابع وو، چا مخالفتونه نه شوی کولی. چې کله حضرت سلیمان علیه نبینا علیه السلام د دنیا نه لاړ، هغه خلک چې د سلیمان علیه السلام شاګردان و، علم ورسره و، هغه خو په دغه قصه خبر و چې هغه هم د دنیا نه لاړ. علم ورک شو، جهل راغی. شیطان نو دلته ذاتي کار کوي. دا شیطان د انسان په شکل کې دغه بدبختو بني اسرائیلو ته راغی، ورته ویې چې یو داسې خزانه در وښیم چې رالوڅه یې کوي ټول عمر به بیا نه کوي خلاصه. هغه ویلې او د سلیمان علیه السلام کرسۍ ورته وښوه چې د دغه کرسۍ لاندې یوه خزانه د دفن کړې ده. دې زړه ته خو ځکه لوېده چې خو یې ټولې دنیا پاچا و سلیمان علیه السلام، که هغه خزانه م راویسته بیا به ټول عمر تاسې نشئ خوار. چې کرسۍ لاندې ځای یې راژور کړو، صندوق راوخو چې په هغه کې دا د جادو کتابونه دي. دا جادو دا خو تعلیم و تعلم کې جاری کیږي، څه اقوال و افعال دي یو بل ته سره ښوول کیږي. نو د هغو هغه خپل طریقې کار به یې لیکلي وو. چې راویسته ذاتي شیطان خبیث دغه انسانانو ته ویلې، وایي د سلیمان علیه السلام چې په ټولو دنیا حکومت کوو، انسانان هم تابع وو، پیریانان هم تابع وو، دی خو لوی جادوګر و، په جادو یې دا خلک تابع کړي وو. بس ذاتي د ټولو خلکو د جادو سلسله شروع کړه. د دغې وجې نه وایي په ټولو دنیا کې لوی جادوګر یهودیان دي.
اوس هم تر ټولو خلکو نه زیات جادوګري په دې کې موجوده ده. او د نسبت سلیمان علیه السلام ته کو چې سلیمان علیه السلام جادوګر و، په جادو یې دا خلک تابع کړي وو، نو خلکو ذاتي دغه جادو سلسله شروع کړه. دا داغ په سلیمان علیه السلام پاتې و په قرآن عظیم شان کې خدای دا داغ د ده نه پورته کړه. خو په سخت تعبیر باندې چې جادوګري خو کفر ده، سلیمان علیه السلام کافر نه و، خو پیغمبر و. کافر خو شیاطین و. دا اول د شان نزول په لحاظ دا خبره چې د سلیمان علیه السلام براءت و صفایي خدای پاک په قرآن عظیم شان کې نازله کړه. دا داغ د ده نه لرې کو چې جادوګر نه و. جادوګري خو کفر ده. اوس په دې کې ضمناً خبره وکړو په جادو چې څوک جادو کوي کافر کیږي که نه. دلته خو تعبیر په کفر سره وشو. نو د موږ مذهب دا ده چې جادوګري دوه قسمه ده. یو قسم هغه جادوګر دی چې عقیده کې خرابي راشي، د ضروریاتو د دین نه انکار پکې راشي، داسې عقیده ورته پیدا شي چې کوم شی د دین په یقیني توګه ثابت وي د هغو نه پکې منکر شي، داسې جادوګري دا خو اتفاقا کفر ده، دا کافر ده دا سړی. دوم قسم جادوګري په خباست عمل باندې ده. بعضې خلک د الله تعالی وحدانیت مني، د رسولانو رسالت مني، د کتابو حقانیت مني، یعنی امنتو بالله اجزا ټول مني، عقیده یې روغه وي، لیکن عمل کې داسې عمل کوي چې د شیطان سره ملګرتیا پیدا شي. ټول عمر وایي یا په جنابت کې ګرځي، بې الماضي کې کوي، ناروا کارونه زناکاري او بدعملۍ کوي، په دغه خباست هم شیطان د ده نه خوشحاله شي. نو شیطان پټ شیان ورښیي، بیا القا ورته کوي. د ده په لیکلو کې بیا شیطان اثر پیدا کوي. خو خدای پاک دا قدرت ورکړی وسوس الناس، خلکو ته وسوسې اچوي که نه اچوي، مرضونه مقرر کوي که نه مقرروي. نبي علیه صلات وسلام ته ښځه راغله چې د حیض مودې نه زیاتې وینې چې راځي، دومره وخت کېږي ما لمونځ نه ده کړی. نبي علیه السلام ورته وایي ولې دې لمونځ نه کړو، دا خو حیض نه ده، دلته لمونځونه ولې پرېږدی. اوس نو دغه شیاطین چې دي په دغه د انسان نه خوشحاله شي چې بېلمازه ده، په دغه خوشحاله شو چې په جنابت کې ګرځي، په دغه خوشحاله شو چې زناکار و لوتي و بدعمله ده، نو دغه شیطان معاون شي، بیا د ده په دم کې ظاهره اثر پیدا شي. لکه وروسته د اثارو څه اثار علایم ذکر کېږي په خپله. نو که داسې جادوګر و چې داسې جادو یې کوو چې عقیده یې د ایمان کې ضرر نشته خو عمل خراب ده، دغه جادوګري حرامه ده، ګناه کبیره ده. چې اسلامي ملک وي په دغه جادوګرو باندې به پایبندي وي، تعذیر به ورکوي، ویي ټکوي به چې تر څو پورې توبه نه یې ایستلې، د بندیخانې نه به یې نه لرې کوي. اما د کفر فتوا نه پکوي. احناف د کفر فتوا نه پکوي. که عقیده کې خرابتوب راغی خو کافر ده، که عقیده کې خرابي نه وه عمل خراب و نو کبیره ګناه ده. زده کړه هم حرامه ده، ورښول هم بل چاته حرام ده، عمل کول هم حرام ده. چې دا نن سبا په اکثر اسلامي ملکو کې دا شکایتونه دي. په اسلامي ملکو کې په کور کې جنجال ده، دا بدبختانو ته چې ورشي وایي په تا جادو شوی، کیم دی ورښیي هم دی، د هغه نه هم شکرانه اخلي، د دغه نه هم شکرانه اخلي. جادو شته، تاثیر هم شته. اب وروسته ذکر کو خو د قرآن نه ثابت ده. په پیغمبر علیه السلام ولې جادو نه و شوی، په هغه اثر نه و راغلی. شرعي دم هم شته، ولې د پیغمبر علیه السلام د شفا دپاره معوذتین خدای پاک نازل نه کړه، د هغه په برکت خدای پاک شفا ور نه کړه. اسلامي طریقې دفاع هم شته، آیاتو باندې علاج هم کیږي، هغه ناروا نه ده. نبي علیه السلام ته څوک راغله چې اوس په یو چا جادو شوي خپلې بیبي سره نشي یو ځای کېدی، که څوک د دغه مشکل حل کولو دپاره یو دم وکړي دا روا ده که نه؟ وایي دا خود روا ده، جادو ناروا ده، دفاع خو یې روا ده، دا خو د مسلمان دپاره خیرخواهي ده. نو داسې جادوګرو ته چې یو وارې ثابت شي چې رښتیا د جادوګري معامله کوي، نو چې کافر نه وي تعذیر خو لایق ده. ولې خو مرتکب د کبیرې ده، جادو کول کفر که نه ده خو کبیره ګناه خو ده. شکرانې ورکول هم ناروا دي چې دا څوک ورځي روپۍ ورکوي چې ما ته داسې تعویض وکړه چې
پلانکی جنکی د ما سره ملګري شي پلانکي باندې تعویض وکړه چې د دو د ورور په منځ کې جنجال راشي یا د دو د ښځې په منځ کې جنجال راشي بیا شکرانې هم ورکوي دا هم ګناهګار هغه هم ګناهګار دغه الله ویل چې دا جادوګري د سلیمان علیه السلام د انبیاو کار نه ده دا د شیاطینو کار ده دوم ځای په عطب کې دا راغله چې دغه یهودو تورات پرېښی هغه شی شروع کړه چې هاروت و ماروت دوه ملائکې وې په یغو نازل شوی و هغو نه یې زده کړه کړه دغه نه بیا معلوم شو چې جادو هم یو علم منزل ده دلته څه اسرائیلیات هم شته خو موږ اسرائیلیات نه بیانوو صرف دومره به ووایو معجزه کرامت جادو درې سره موږ چې شرع عقاید ګورو خارق العادت شیان دي د خلاف د عقل شیان دي خو فرق په څه شي کې ده نبی چې حق نبی وي مدعي د نبوت وي څوک چې نه مني دی په اعلان معجزه ورته ښکاره کوی شي تحدا په اختیار باندې معجزه ورته ښکاره کوی شي مشرکینو نبی علیه السلام ته ویلې تا نبوت به هلته ومنو چې د اسمان سپوږمۍ ته اشاره وکړي دوه ځایه شي پیغمبر علیه السلام اشاره وکړه دوه ځایه شوه که نه شوه اقتربت الساعة وانشق القمر دوم چې نبی نه وي او خارق العادت د په لاس صادر شي داسې شی چې د عامو خلکو د عقل نه بعیده خبره وي چې صادره شي نو دغه انسان که د شریعت تابع و د ده په لاس داسې خارق العادت ښکاره شو یخ ته بیا کرامت ویلی کېږي او که د شریعت تابع نه و داسې شی ښکاره شو چې هغه د عقل خلاف و هغه ته بیا جادوګري ویلی کېږي لکه اوس مثلا موږ تاسو ته را روان ده وروسته واقعه حضرت بیبي مریم علیه السلام د دغه چې اولاد پیدا کیږي حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام قرآن عظیم شان کې قصه راځي د وچې خرما بیخ ته چې موسم د میوو نه و د دغه په بیخ کې ناسته د تکیه کوي لاندې ویاله د اوبه موبه نشته دا د درد نه پازابیږي ملائکې ورته الهام کوي خذي بجذع النخل د خرما وښوروه چې د خوراک شاید درته پیدا شي خرما خورئ تازه خرما ورته رالویږي اوس وخت کې خرما شته دا اوس موسم د خرما و ده په داسې وخت کې د بیبي مریم په لاس خرما پیدا شوې دغه څه ویل کېږي کرامت قرآن عظیم شان کې ثبوت نور خو به بحثونه بیا په خپل ځای کې لږ لږ پکې را روان دي هسې یو مثال در کوم دغه ته کرامت ویل کېږي او دا چې څوک د شریعت تابع نه وي او د ده په لاس باندې داسې خارق العادت شی ښکاره شي